یو زمیندار د تخم کرلو دپاره لاړو چې کله هغه تخم د ستورو سطحې په لاره پرېوته او د خپو لاندې شو او د هوا مارغانو هغه وخوړو. څه تخم په کاڼیزه ځمکه پرېوتو او څه وخت پس زرغون شو او اوچ شو ځکه چې د نمي کمې و. او څه تخم په غنو کې پرېوتو، ازغي ورسره لوی شول او فصل یې لاندې کو. او څه تخم په زرخیزه ځمکه پرېوتو او راوټوکېدو او لوی شو او یو فصل غله یې وکړه. مالکه چې خلک راجمعي تاسو ولې په مثالونو کې خبرې کوئ؟ اوس تاسو د خدای د بادشاهۍ په رازونو پوهېدی شئ، خو زه نورو ته مثالونه ورکوم. هغوی ګوري خو ویني نه، اوري خو پوهېږي نه. د دې مثال مطلب دا دی تخم د خدای کلام دی او د لارې په غاړه هغه څوک دی چې څوک دا اوري. خو ابلیس راشي او هغه کلام د هغوی د زړه نه یوسي، هسې نه چې ایمان راوړي او خلاصون ومومي. په کاڼیزه ځمکه د تخم مثال د هغه چا دی چې کلام واوري نو په خوشحالۍ قبول کړي، خو جړلې نه وي او لږ وخت له ایمان راوړي، نو د ازمیښت په وخت کې هغوی تیندک وخوري. او په غنو کې د تخم مثال د هغه چا دی چې کلام واوري، خو نوره وده د مال لالچ او د ژوند د خوشحالو په وجه مری خپې کي او میوه یې پخه نه شي. خو د ښې ځمکې مثال د هغه چا دی څوک چې په ښه او پاک زړه سره کلام واوري او پرې مضبوط شي او بیا هغه یې د صبر میوه راوړي.